پکن د چین د سیاسي ځواک زړه. هغه ځای چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین ولسمشر شي جن پینګ سره یو ځل بیا د رسنیو د کمرو مخې ته راڅرګند شول. داسې لیدنه چې د ډیپلوماټیکو مراسمو تر چوکاټ هاخوا د نړیوال اقتصاد راتلونکي د سترو قدرتونو سیالي او د اسیا امنیتي بحرانونو ته مهم پیغامونه لري. د امریکا د ولسمشر رسمي هرکلی د بشپړو پوځي تشریفاتو د چین د پوځ د قطارونو او د ماشومانو په حضور کې ترسره شو. هغه صحنه چې بېجینګ پرې نړۍ ته د خپل اقتدار، ثبات او سیاسي باور پیغام ورکاوه. دا غونډه تر 2 ساعتونو او 15 دقیقو زیاته دوام وکړ. اوږده ناسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موضوعاتو اهمیت او پیچلتیا څرګندوي. Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know ټرمپ د شي جین پینګ او د چین د خلکو له بېساري هرکلي مننه وکړه او ویل چې تر ټولو ډیر د ماشومانو حضور اغیزمن کړی دی. د شنونکو په باور د چین د پوځ پر ځواک او د ماشومانو پر راتلونکي هم مهاله ټینګار د سیالۍ او همکارۍ ترمنځ د توازن د پیغام لپاره د ډونالد ټرمپ یوه معناداره هڅه ده. ټرمپ دغه ناسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه غونډه وبلله او ویل چې د واشنګټن او بېجینګ اړیکې تر بل هر وخت غوره وضعیت کې دي. and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د نړۍ دوه ستر اقتصادي قدرتونه د سیمه ییزو معادلاتو، امنیت او ټکنالوژۍ په برخه کې ژور اختلافات لري. ډونالد ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتي چې په سیمه کې د ایران د خپلسرو کړنو د مهار لپاره فعاله ونډه واخلي.